یوسف جان ستا خو په ښځه غینو منډم ته چېرته یې جړی کوني شه مهربانه چا غوړې روپۍ ته چا وړي پوه شي درته وړه ویډیوګانې کې تا د 11 اکتوبر له کومه ویډیو وکړله ته په دې خیبر کې ولیدل شوې ستا خور د مړویسي وغیم ټول عمر له 66 ملګرو که ستاسو خیال و کم د 11 اکتوبر غونډه چې رابللې شوې وه په هغې کې که موږ وګورو د پښتو کم ډېر مشهور هغه شاعران دي دې نه علاوه نور سوشل ورکر دي هغو پکې شرکت کړی و خو دلته که موږ وګورو کم غټ غټ سوشل ورکر چې ورسره کم غټ شاعران وو نو هغه داسې خاص تلي نه وو دا وخت که تاسو وګورئ په سوشل میډیا په هغې باندې ډېر زیات تنقید کېږي د ټول نه سرپیرست چې دی هغه پکې یوسف جان دی داسې ویل کېږي چې یوسف جان تاسو د پیله د وکیل خان کومه ویډیو چې دا هغه هم وکته ډېر زیات تنقید وکړو نورو خلکو هم چې معمولي وی لکه څه کار وشي یعنی د اجراګانو سره وایي څه کار وشي نو دا بیا رسېدلی یو انټرویو تی چې دی هغه اخلي وایي چا دا ولي او داسې او څه چل وشو خو دلته د پښتو کم قامي عدالت لګي هغه 3-4 ورځې سټارټ وي پکې د پښتونخوا د هر ګوټ نه خلکو شرکت کړی وي او دې کې چې کوم د یوسف جان داسې راغلی نه دی تپوس یې نه دی کړی اواز یې نه دی چوت کړی نو خلکو چې کوم دی ډېر زیات د شدید تنقید نشان ګرځولی دی د دې نه علاوه که تاسو په سره افسر افغان که زه وګورم ما اوس د افسر افغان پیج وکتو هغې ډېر زیات پوسټونه د 11 اکتوبر په هکله کړي دي خو په خپله پکې چې کوم دی هغه شرکت نه دی کړی نو د هغې وجې نه چې کوم دی افسر افغان داسې ویلی کېږي چې څه یو 2-3 لاکه فالوور هم کم شوي دي ځکه خلکو وایي هغه انفالو کړی دی بل که موږ وګورو د ټي کي آر کم آنر چې دی طاهر خان په هغې باندې هم تنقیدونه یعنی کم غلاګانې او یو څه بل څه هغه خو لا به سایډ ټکو خو اوس پې هم کېږي چې پښتنو له دونه عزت ورکو پښتنو له دونه مینه ورکړه چې هغه د نن سبا د ټي کي آر 1 2 3 4 5 او داسې پسې روان دی د هغې مالک شو خو هغې هم په دې درنه غونډه کې هغه شرکت ونه کړو د دې خبره دا ده که دیو کسانو چېرته دا مشهور خلک چې د دیو پکې په دې غونډه کې لږ شرکت کړی وی نو د خلکو کم اواز چې دی هغه به نور هم چوت شوی دی دغه نشان ویډیو به دغه معلوماتو ما غوښته تاسو سره شریک کړم انشاءالله بل ویډیو کې ملایو الله حافظ